سلام درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو بیا هم د یو معلوماتي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو به تاسو ته دې طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ خپلې ډیلیټ شوې ویډیوګانې، عکسونه، فایلونه، هغه که هر څه وي چې ستاسو موبایل څخه ډیلیټ شوي وي یا تاسو ډیلیټ کړي وي، نو ستاسو بیرته ورته ضرورت شي، نو هغه به بیرته تاسو څنګه راپیدا کوئ. دا طریقه دوستانو ډېره اسانه ده. نو که چیرته دا ویډیو تاسو ولیده او خوښه مو شوه، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو که ستاسو چیرته خوښه شوه نو دوستانو سره یې شیر کړئ او دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ تر څو دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانو تاسو وګورئ او د خپلو دوستانو سره یې شریکې کړئ. نو دوستانو راځئ په تمه مو نه پرېږدم، ویډیو شروع کوو. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو راځئ طریقه شروع کوو. د دې د طریقې دپاره که ستاسو چیرته عکس تاسو نه ډیلیټ شوی وي یا ویډیو له تاسو ډیلیټ شوي وي یا کوم مهم فایل وي، نو اول تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ دوستانو چې هغه په پلی سټور کې لاسرسي وړ دی. نو زه راځم پلی سټور ته. ډیټا مې خلاصه کړه دوستانو. دلته یو اپلیکیشن دی، دلته یې سرچوم. تاسو به ولیکئ DUMPSTER ډمپسټر. دا مې سرچ کړ، دغه دی راغی. په دې کې دا وګورئ لیدونکو 50 میلیونه ډاونلوډز لري. نو دا ما تیاره انسټال کړی دی په خپل موبایل کې. دلته ما ته اوپن ښیي. تاسو یې په خپل موبایل کې اول انسټال کړئ، بیا به یې اوپن کړئ. دا چې تاسو اوپن کړو، لږ په انتظار پاتې شئ. دا اول کې لږ لوډ کوي. دا وګورئ ریسایکل بین ډیپ سکین او سیټنګ. نور دې په سیټنګ کې څه خاص شی نشته. نو دلته چې دی ریسایکل بین دی، دا به تاسو په خپل موبایل کې آن کړئ. دا هم چې آن کړو، د دې ځای نه به ووځئ. اوس ګیلري ته زه راځم. ګیلري ته چې راغلم، نو که دلته اوس د دې نه وروسته تاسو نه هر شی ډیلیټ شي، دا دی. اوس دا عکس ده، دا عکس زه ډیلیټوم. ډیلیټ، دا ما ډیلیټ کړ. که چېرته دوستانو تاسو نه په غلطۍ کې یو عکس یا فایل یا ویډیو ډیلیټ شي، نو دا به اټومیټک هلته ډمپسټر ته لاړی شي. یا ستاسو موبایل نه څوک کوم شی ډیلیټ کړي، نو هغه به په ډمپسټر کې پاتې شي. زه وځم ډمپسټر ته. دا وګورئ ریسایکل بین کې ګوره دا عکس راغلی، دا عکس چې ما ډیلیټ کړی. په دې عکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا ګوره دلته یو آپشن دی، یو شیر دی، یو ډیلیټ دی، یو ریسټور دی. که چېرته تاسو دوستانو ډیلیټ ووهئ، نو د دې ځای نه دا بیا ډیلیټېږي، نو بیا نو دا بیرته نه راپیدا کېږي چې تاسو وغواړئ چې بیرته یې را ریکوري کړئ. نو که ریسټور هم ووهه، ریسټور چې ووهئ د دې ځای نه ورکېږي، په ګیلري کې بیرته راپیدا کېږي. زه اوس دلته ریسټور وهم، ګوره دا دې ځای نه لاړو. زه اوس بیرته ځم په ګیلري کې ګورم چې دا عکس راغلی او که نه. او بلکل دوستانو دغه ده، عکس بیرته راغلی. نو دوستانو دا معلوماتي ویډیو چې ما تاسو ته د ویډیو او د عکسونو او د فایلونو د ریکوري په باره کې ډاکه کړې وه چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل عکس یا ویډیو چې ډیلیټ شوي وي تاسو یې بیرته راپیدا کړئ. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي وي، در سره یې لایک کړئ، شیر یې کړئ، دوستانو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب. دوستانو ویډیو مو لیده، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. که چېرته مو ویډیو خوښه شوي وي، نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، او که چېرته کوم نظر لرئ نو کامنټ وکړئ، او که ویډیو مو خوښه شوي وي نو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. نو د دغسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.